دا امریکی سائنسدانان وایي چې د دې دنیا د آبادۍ اربونه سالو نو زمونږ د پاکستانیانو خو دستور دا دی چې دوی د امریکې په خبره ډېر زر ایمان راوړي که د بل چا په خبره ایمان وي او که نه خو د امریکې په خبره د دوی ایمان ډېر مضبوطي او یو ته ښایي چې وګوره که نه امریکې ویلي دي چې د دې دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله تاسو ووایئ چې اسلام کله ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله نه دي شوي چې ګنې امریکې وویلې نو زمونږ او د هغې د وینا منځ کې تصادم راغی د دنیا د پیدایش صحیح تاریخ د الله نه سوا اډو بل چاته معلوم نه امریکا خو امریکا ده چې د هغې نکت هم دا پته نه ده چې دنیا کله پیدا شوه سلور کتابونه دي آسمانی تورات او انجیل او زبور او قرآن او تقریبا 100 صحیفې دي آسمانی دا سلور کتاب او 100 صحائف آسمانی نه په صحیفو کې دا تاریخ لیکل او نه په سلور واړو کتابونو کې دا تاریخ لیکل دی چې دنیا کله پیدا شوه دا سي جوګتونه بغزم دوله کا اوس درته ولم لکه دوی چې جوګتولي چې باران بکیږي او غلای بو وریږي او اسمان برا غورځيږي نن نه ویلي بیګای ویلي چې باران بکیږي نن دې شین اسمان ته وګوره دا خو فرضي جوګتونه دي دنیا یې ولي لہذا مسلمان قوم ته چرې د دې خلکو په خبره دومره ایمان نه دی راوړل پکار چې قرآن نه زیاته ده عزیزانو صحیح تاریخ د دوه خبرو چې دنیا پیدا په کوم ورځ ده په کوم تاریخ ده او رانیږي په کوم تاریخ دا علم سوا د الله نه بل اچا نشته او دا قرآن ویلي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سوا د الله نه هیڅ چاته دا نشته ان الله عنده علم الساعه د قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل هیڅ چاته نشته یو آثار قیامت علامات د قیامت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بیان کړل لیکن په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلي دي چې د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي د جمعې ورځ اوس کم سن کې دا علم چاته نشته د جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي دی ورځ ته نن چې دا تاسو جمعات کې ناست یې دی ورځ ته جمعه ولې وایي نو د جمعې وجه ډېرې دي یو خدا چې خلق پکې ډېر جمع کیږي جمع پکې لوی کیږي لیکن نو وجه پکې دا هم ده چې دی ورځ ته جمعه څه کوي چې قیامت به په دې ورځ برپا کیږي او دا ټول خلق به د خدای مخې ته جمع کیږي نو ورځ به د جمعې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې منځ د پاره ډېر اهتمام وکړو غسل د جمعې په ورځ سنت خوشبوئی لګول سنت لوی جمع تتلل دا احسن طریقه او بهتره طریقه او زیات ثواب اوس خدا دسه بدقسمت عمل چې کده دوه وختو جمعات تم د جمعې مسپکی کی کچرته یو نیم صف تم د جمعې مسپکی کی الکه دا ولی بس یاره پرېدای چل سده چل دادې چې ستاو زما روح نه ګډیږي ستاو زما
منس کی انس نشتا. زه خو ډېرو خلقو تعالی زور کوم چې ډېر خلق په ما خلګي کنه نو په مون خنه لګي. بني آدم چې به بني آدم کته ډېر خوشاله ده. اوس چې بني آدم ګوري لکه یو سپی چې بل سپی ګوري. تاسو وایي په ایمان یو سپی د کابل نه په یو ورځ کې پیښور ته را رسېدی. الکه دا ولې په یو ورځ کې څنګه را ورسېدی؟ وې د عزیزانو د برکته. خو چې کم کلی له به دمې له ستون شم سپي به راپسې شو نو په منډه بیا کړ. چې بل کلی له به وروړدم هلته به سپي راپسې شو هغې به په منډه کړم نو په یو ساه مې را منډه والده ځکه په یو ورځ کې را ورسېد. انسان د خو انسانیت ووتو بلکل سړیتوب ته ووتو اخلاق ته ووتو انس ته ووتو. تاسو د جماعتونو کې ګورئ دا تقریر چې کوم جماعت کې کیږي دی له ګوره دا خوار خلک دا ملنګان د خدای واقع دیندار دا غوړ چې دي داسې جماعت لټای چې چرته تقریر نه کیږي. دا ساربه تاسو ګورئ دوی هغه جماعت لذي چې زر پکې موس کیږي نو ته زر ولې ځان وزګارې څه چل دی؟ د ملک غم دی در سره د قوم غم دی در سره د خدای غم دی در سره د رسول غم دی در سره سنډا دا ځان ولې ځان وزګارې سوا د ښځې نه خو تاسو سره بل غم شته نه. امبر سره میخې نظر ځان وزګارې چې ورشي چې څه خدمت شته کې په شا دې کړم. اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیاری کیږي. تاسو به وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې بیا روانې کړي او جشن خیبر ته تاسو سره د څه شي غم؟ زر خو د هغه سړی منځو کې او زر د ځان روزګار کې که نه جي چې څه غم خو ورسره رحمان بابا ته چا وویل راځه دلته ملا راغلی دی جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چې تقریر واورو. هغه ورته رحمان دومره روزګار نه دی د کار د عشقه رحمان دومره روزګار نه دی د کار د عشقه چې غوږونې سي ناسې غوندې روزګار ته. زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا واس چې کوي دا ناصح دا اوزګار دی د اوزګار تقریر اورېدو ته زه اوزګار دی. چا سره خو د عشق غم که نه جي چا سره خو دا غمي لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځېده چانک راویښ پاسېده چې بار ووتو نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغی. چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږ ونیو او وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې ای پروردګاره ته په ما مین یې ای الله ستا ما سره ډېره مینه ده. د پې دروازه وټکوله ای چې دروازه لرې کړه بې وقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم. هغې ورته ویل زه بې وقوفه نه یم ته بې وقوف کار دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته راپرېوتې کار دې څه زه خو د ورځې ستا نوکره یم بې وقوفه که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه وزګاره شم نو په یخو اوبه اودس وکړم او د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت. اوس مې سلام وګرځولو او 10 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې راپرېوتې. زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه ته واقعي تلوار پکار ده ځکه چې هلته محبوب سره خاص اوقات تاسو څه کارونه د هغې وجه دا ده چې ځینې خلک څه دا خسکی مالدار چې دي دا
د پاکستان د برکته چې خلق سره پیسې مې سره راغلي یره دي تاسو مونږ لګ ډیرو کې دي کې شوق هم کې مچران ضرورت سره و دا خو دې خبره ایمان نه زاغه انجن ما چې څومره را پسې ډبې کمی نو خوشاله انجن پسې چې څومره ډبې زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه پر کار کوا بابا مرز مونږ واسه لیونی او ملنګان لیوانو پسې لیوانې به منډه وي او ملنګانو پسې ملنګان منډه وي خیال امره زارکش هر سړی مال دلته نشي راځي نو راځي نه دی جمعه دا غړ چې دي دا ټول پوره دي زکه چې دوی ټول د خزو ټټوان دي بربنده خزه چې څوک ځان سره ګرځي ادي جمعه ته راتلی شي بربنده لړای چې درې منه بار بربنده ګرځي هغه چرته راتلی شي دلته خو هغه سره راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ زمون د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نه ځم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده اصل حقایق د دین چې دي ای پریخ امریکا دا او روس ته او چین دی امریکا دا او روس ته او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دې مات نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې د قران پکار د ملک قانون سره ټوکی نه دی پکار مخول نه دی پکار د ملک قانون قران پکار عزیزان الله د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ خو د زمکه په سر یو مورخ خو چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدائش او خی او دا خی چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشو د زمکه په سر یو مورخ دی دا علم سوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د لپاره اهلیت پکار تصنیف د لپاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نام خپل ور کی چې پلانین تصنیف کړي تاسو ګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن 300 کاله مخکې رحمان بابا ته 300 کاله په د مقدمه لیکلي که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا په کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره پیشه یې څه وخت چرته تیر کړو مرید د چاو تعلقات چا سره دا غزا دا دم کبي ثابت ټول زبانی جمع خرج یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته نو د کفر فتوا په ولا ګور ما غته وې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتل نو د خپل ځان نه دا جوګت نشته ودا خبره چې د کړي و چې ټول عمر میں تیر شو بیہودا په زمانہ الله قسم په خدای چې سواد سره رحمت الله علیه نن نسل کاله مخکې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو ژبه مونږ کې دین نو ما به رحمان بابا په کتاب مونږ
काश د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به چې ما په زندګۍ کې د پښتو ژبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د په کلام کې. میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلحال ژوندی دی، دیوبند د شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ورسره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید. هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نظر کاله مخکې امام غزالی تیر دی، هغه باریکات امام غزالی دی حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي. ته وګورئ کنه مونږه پښتانه مونږه پښتنو ته وګوره کتاب ډمان ولا په میراث کې ورکړي. ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام ووري نو ور سره بیمباجي شروع په ټپ وړاندې شي. و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر او شیطان ویلي، دا خو د شیطان آلات دي. و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دې سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه، یعنی دا صوفیان ډمان ټول. کوم غم به دې ملک جاړي، یو غم شته ده او یو زخم نه دی چې به جوړ شي، هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشي. یو غم د دې قوم نه سره وجاړي، دې قوم کې خو غارونه دي، هر سوړی چې ټپه بل طرف ته صورت اوزی، بلای چې ټپه بل طرف ته، بلای چې ټپه بل طرف. رحمان بابا دا ویلو چې طول عمر میں تیر شو بے ہدا په زمانہ اوست زمان سروی اود تر کو یستانا اس میں حاصل نکڑو پشیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی په میخانہ. اس پہ دیتا صفی اس میں حاصل نکڑو پشیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی په میخانہ. پام کو د منصور غندی په دار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑنا دانا. اوس منصور ته وته چا کافرو د سکوش مليانو په دار ولې وخه جاو ولې ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیخ پکې ډېر راغې ضبط یې ونکړې شو چغې هوا. یو مقام دی په دې ولایت هغه ته استغراق فی الله، یو استغراق فی اللہ دے، یو استغراق فی الرسول دے، یو استغراق فی الشیخ. استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبر نکی اللہ 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 مقام تا چورسی استغراق فی اللہ رش ملکل محوشی د خدای په ذات نو دې چې هر چرته ګوري بیا ورته الله الله ښکاري بل څه نه ښکاري. منصور استغراق فی الله راغی چې ځان ته ګوري الله ورته ښکاري. आवाज یې وکړو چې انا الحق انا الحق خلق ورونی چې دا سوې ونل ځکه چې هر څه ورته راویني و مړې کو اگر اسیم انا الحق چې غوالي چې کوم راسه د تغاړه کې شو په کوم لار چې د جنازه وړه ا دیوالونو نم ان الحق چغرا کم قبر ته چې دې کوزولو ا قبر نم ان الحق چغرا. شیخ شبلی رحمت الله علیه دا غوخ ډیر لوی بزرگ په خوانی بزرگان بچو ا برشتیا بزرگان دا اوس خو پتاندر دیو لګي اوس په بیا څور پسې کېږم. بهرحال اوس ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي. قسم په خدای دې چې ولور شي چې جمعات کې ناس تم ترون نه نوځي کترخ ګرم چې څیراوړ کنه. استاد سلام علیکم ته ډېر په شوق راشه. استاد سلام علیکم جوړ او چې لاس څنګه حال دی خیر نور خیر دی
او چې ورلاس په خیر کې دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو. خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټه بجاری وي دلته یو اتلس روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول درې ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا بشل روپے ورځ اوس درته خیم اس نه چې ما په ګورم دغه شی یو وظیفه ده یو وظیفه دا شروع کړه ته ګوره چې مال تا په سیمنډي وای کنه دولت تا په سیمنډي وای یو یعنی ته به وظیفه اوس پیسو د پاره کې ځوان دسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه دسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دي نو د مالونو مالک بستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي دسې وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې مال پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع شي آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصف خلق بدر پس دا تسخير وظائف د دنیا دراتلو وظائف د تسخير وظائف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی څه همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه څه شق سړي وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دې شي سوا د خدای د ذات نه محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دې شي سوا د جناب محمد رسول الله بل بل څوک شته په دې کائنات کې چا بوي چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډېر آسان ملاوي چې یو زیارت درته وشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر بده هغه خوان د خلې نه نزي او نه به ټول عمر په بل خوان پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت دي په دا درود شریف نه حرام نه ځان ساتلو نه خکول بدو نه ځان بچ کول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دوه خواریو کا ته ګوره چې تا ته کی زه چې طالبم دا درود شریف اوس میزان مړ کو نکی زکه چې د مردار سره خلط شو خلینا می کنزلی موزي خزو پسې بس خلم خراب شو اوس ډیر کوشش کوم راته نه مړ طالبګرای زمانہ کې چې خلم ټیک او خیالات مې ټیکو سلور کرته ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل اوس کلونه وشو چې دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري وګونه مم مرام توبه اوري بدن مو مرامیانو سره جنگیږي را جنگیږي کنه جی اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځان دا لپاره پاک وخت پکار پاک خلق پکار پاک ذهن پکار پاک زړه پکار زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ دنیا ورانه ده دنیا ورانه ده په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي هیڅ نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات ورته هیڅ نشته ولی چې سبب کم شی نشتېږي داغه نن تصور د نش جایز سبب یو شی عدمی کیږي هیڅ بنې سي شپه بسملی چې سار را پاسې هیڅ دنیا به یو میدان نو کنن تصور د عدم كل من عليها فان كل من عليها فان دا څه ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی پاتې نو کتن نو چې اس نشته اس مونږ سي اس نن دلته جمعات کې بیګاله مرشو سبا مدا وخت په دې ځما کاړو ته موجود نه وختي بیا خخ کړي نو چار کله څه شانه
زما سه حیثیت نشتا، زما د ځان بچکولو څه پاور نشتا، نو ما ته ناس په څه شي دی؟ زه به غاور په څه یم چې زما ځان ګیر شي، زه ځان نشم خلاصولی، نو زه به غرور په څه کوم یا به بل څنګه خلاص کړم؟ عزیزان، قدرت چې څه کوي یا ښه کوي. رحمان بابا خبره مې کوله چې د دوی استغراق مليانو وی چې دا پس لدې مې وار دی هر چیشي په مایخانه، نو مایخانه شراب خانه ته وي، او دی وی چې زه به شراب خانه ته ځم او مولاتوب او شیخای کې مې څونه. د دې مطلب دا نه دی، د دې مطلب دا دی چې به تقلید سړی کمال ته نه رسي، به تقلید لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی. څلور مذهب دي، ته به خامخا د یو مذهب تقلید کوي. اب دې خبره ده چې دې کې غوړه او حالو مذهب په ټوله دنیا باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید به د یو مذهب معین خامخا دنیا کې به خدای ته چیزي رهبر به پیدا کړي. رهبر یو مرشد کامل به پکاره، مرشد کامل. رحمان بابا وایي چې مولاتوب او شیخی میں بے پیرا وکړه، اوس پس لدې مې وار دی هر چیشي په میخانه، اوس به مرشد نیسم که میخانه کې وي. میخانه نه دا میخانه نه دا مراد، میخانه نه دا د دنیا شراب خانه نه دی مراد. شراب بند هر شټل ملک د شراب ډیپو دی، بند بند څه جواری بند، ټول ملک د جواری ډیپو دی. او غریبان پادیرو کې کوي او مالدار په کلبونو کې کوي. دا شاخه تاخه زامن چې دي د رامیان دي دیرو کې جواری کوي، او دا ساربه چې دي دوی په کلبونو کې کوي. خبره ده دا جنگ ګډول بند، خواران چې دي چرته سریم رې اډاګه ورته ګوري، دوی ځان ته په کلبونو کې ګډي. په کوم شپه چې د شری نظام اعلان کې د پاغه شپه دلته په صدر کې درې ډمې په کلب کې غړې دي. صدر صاحب د شری نظام اعلان کولو او دلته مریدانو درې ډمې په کلب کې غړول. یاله برای زما عزیزان بند څه شی بند په دې پاکستان کې خو بند شی ماته هغه ګناه خایا چې د حکومت بندیش په باندې وي او دا خلک نه ګناه راټینګول نه شي. ناقبندي باندې غلطنګي چې پولیس ناقبندي وشي او پروډونو باندې ولاړی او موټر او رشکی چک کوي چې لکه دا غل چرته ونه تختی. غل خو وزر لري، غل خو وزر په اوازي غل او ستا پولیس راټینګول. بل دا چې ملک داري ګناه کنیکشن دی د بجلی د ګریس سټیشن نو ګورای دنیا لینونه تیوتی او د هر علاقې لین سره د ګریس سټیشن کنیکشن دی. دا زه د ملک د ټولو شیطانتونو کنیکشن دی ټول ملک کې ګریس سټیشن سره. په دې سره کو نو ګورا زه ته چې راشو بډم لټیو چې خاص خلق فراشي غي ته لره نه اشاره وځي وشي زئی الګا دا خطرناک وای دا نه دا زه پیژنې خود خبره ده. نمازي ځان دا بکیږي څه د دې ملک انجام بچي. دا ملک خو بالکل د قابونه بار شو کیږي بدا چې برسر اقتدار طبقه د دې ملک چې دا د دې پزړه کې په صحیح معنو کې د خدای یاره پیدا شي، نو انا بلان د خلق د دوی نه یریږي. او چې د دوی پزړه کې د خدای یاره نه پیدا، د دوی لاندې مونږ رعایي والله که مونږ ویری. د دې بداسي مثال چې عمر فاروق
واله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې تر ورسېده حکیم ته ویل حکیم صاحب خپل کور ته په مخالفه وی ولې عمر وفات شو تا ته چا ویلې دو په دو روان یو څه आवाज درته وشو وی بس مړ شو حل خو وی حل دا دی چې دا وګوره پردای چلای دا او پردی بوټي خوري لګیا حضرت عمر چې ژوند دیو چلو به دا جرأت نشو کولای چې پردی بوټي اوس چې چلای دا جرأت کو چې پردی بوټي خوري معلومیږي چې عمر مړ چراغ رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورو وي زناورم پردې بوټي نه خوري چې عمر بخپش عمر بخپش نن مون رکه یاره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقه په ځړ کې د خدای یاره نه پیدا د دې ملک په ډکه د خدای یاره نه پیدا هر مجرم لا هغه سزا نه مقرر چې کومه سزا قران او حديث ویلي تاسو وګورئ برای نام شریعت بینچونه های کورټ کې مليان کې نولې دي سپریم کورټ کې نولې دي دلته شریعت بینچونه یعنی په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شریعتي ګناه نه ده شوی چې په شریعت سزا ولا ورکړي که تاسو وایي چې تاسو مليان مونږ مليان ما درته وایي چې کومه داسې د سدرۃ المنتهى نه راغلي ملا کې هم رنگ رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي خلق زنګل د زمرو نه خالی نه مفتی محمود یو زمره په پاکستان زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت افسوس افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې هم نو زمون د ملک ټول سربراهانو او په ځان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په وګه کړې و او تر دې پورې دوی په وګه وړې و د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دې دومره نونه و چې جنازه دې په وګه کوله او زوی دې چې دې په سی کلاس کې چولې نه د لپنګانو سره خیر سده انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانه نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص شي او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو ته وایي چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره څه چل کوي خدا وایي چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی او سل ځای کې مکه ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رنگ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په حکم باس په دې مسلو چې په دې ملک دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات به کنه ده هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک لو شو ساتي و که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک سنوي نه سليمان عليه السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو تعمیر کېده پیریان او دیوان اخته کړیو او دا غټ غټ کانی به راوړه او بیت المقدس جوړېده اسرائیل علیہ السلام راغی سليمان ته وی چې تیارېګا وی ولې وخت دی پورا شو وی الله تعالی چې دومره صبر خو کړه چې دا بیت المقدس خو جوړ شي هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د يهودو په لاس کې نن يهود کله پکې اور لګي کله پکې دماکې کوي کله پکې غډيږي کله پکې سکي هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي پکار داو اسلامی مملکتونو ته چې روټه په ځان حرام کړي وي روټه چې تر څوم قبله اول آزاد کړي نه ترغه به مونږ روټه نه خورو په ټاپو کې نه په ټاپو تاسو له ملک غډې د څنګه خوندر کوي تاسو له ملک کرکټونه څنګه خوندر کوي
تاسو لا په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته ولس میاشتې مونځ کړی هغه د یهودو په قبضه کې ده او تاله کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لکه روپۍ قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لکه روپۍ مارغان علي او عیاشه او ګډېدو د پاره خپل ملک دا مسلمانان دا هغه ورځ ماته چاوي تاوي چې یو مولانا صاحب ویلي چې د دیره کې د سمړې نشته چې ته وګوره وړه دې خوشحال شي مالدا څه درو دا درو ته پیمانه وای چې دا مونږ اوس مړ کیږو نو مونږ په قبر کې یعنی جنت کې د تاسو به جنت کې یعنی تاسو چې مړ شئ نو بس جنت کې بناستي دا هم لا کوم خوب لیدل دا څه یعنی زه ملایم چې بس مړ شم زه به جنت کې تاسو به جنت کې ابل ورځ چاوي اخبار کې دي چې باولپور کې ککمزه کې مړی قبر نوې لوګیا راوته قبر او لوګیا ته راوته دغه خلک ورته درود شریف نو لوګیا یو سړی په لاسم کې نو لوګیا مدن ما لوګیا پرېدا د خدای د قهرم انتها شوه دا د بمی کارتوس غوندې به لاشونه ستاسو بار راغورځي ته لوګي غړم بشیلان دی او لاش په دې بار زمکه به دې نه ساري لوګیا لوګیا څه شي ما دې سترګو لیدلې دي دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلې دي مړه پروت ته لوی اژدها ور سره پراته نو د دې انسان اوګت خامار ور سره پراته زموږ استاد دا غ دې سترګو لیدلې طالب مړو شپږ میاشتې پسې قبر وکنهستو کلی ته وړو د ترمزاجي سه په غزا کې مړو د دې خپونه د ګلاب بوټه زرغونو په دې سینه راغلو او تک سور ګلاب دې سپېګمو ته ولا د قبر معاملہ الله مونږ ته نه خودل دې کې خاص راز دا دی چې د دنیا نظام به خراب شي کینی منټ کې به درته خدای وخی چې دا قبر د دې خلقو د ورور تنور دی مولانا احمد علي مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوري دا مولانا شمس الحق افغاني ژوندې دی لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معاملہ زما عقل تنر پریږي نه پریږي نه راځه ټانګه کې کینولې د ودیره ته بوتله په دې مخ ورته لاس راوخ کو وای ګوره د ادیره ته اوس چې ادیره ته کتلې دي هر قبر د ور تنور او د لمبې تروي بیا راوسته دی یو جمعه ته چې راوسته بیا ولا په مخلاص ولا اوس وګوره په جمعات کې چې ګوري کول هم سپي خرونه میلوګان بيزوګان دا ولاړ لس نه بس بیا ولا راسور کړ فلال ولی که ظاهر میں د سړو دي زې سکړم که ظاهر میں د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوې د سپي پشان د سپي پشان نو د ظاهر شاک صورت کده بنی آدم د حقیقت کې دا سپی نه دی سپی نه تاسو وګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته کنه خر ته رستو نه داسې زور کا او دا نه چې مخکې لاش ابرستو زور تی مخکې زور کا ابرستو مونږ کې دا نشته ته ورته خایل چې لکه دا کنده ده پکې ورغورځو کې دی و چې پکې اسانه شو دا ده کنه د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېر وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېر وجې و یو بزرګ لیکلی دي چې د خنزیر د لوی پلیتې د وجه هغه دا ده ورازه چې درته وخت راوسته خنزیر یو خزه خنزیر ده 4-5 نران